د لوی او پاک څښتن په نام السلام علیکم ورحمت الله وبرکاته انشاءالله چې روغ جوړ وای په نننۍ ورځ درس کې به موږ تاسو د پولینوم لی ثابت حد او د ضریبونو لی مجموعې سره آشنا شو په دې پوه شو څه ډول کولی شو د یو پولینوم د ضریبونو مجموعه پیدا کو او په هغې کې ثابت حد پیدا کو د تېرې ورځې درس عنوان و د پولینوم قیمت گذری انشاءالله د هغې د پولینوم قیمت گذری باندې به تاسو په بشپړ ډول پوه شوي وئ موږ د پولینوم قیمت گذری په دې ډول زده کړه چې که چیرې پی ایکس پولینوم ولرو مساوي وي له څلور ایکس مثبت یو سره وایي چې تاسو پی دوه قیمت پیدا کړئ نو د متحول پر ځای باندې همدغه دوه قیمت وضع کوو یعنی په دې ډول د متحول پر ځای باندې همدغه دوه قیمت وضع کوو پی دوه به مساوي شي څلور ضرب دوه مثبت یو چې مساوي کېږي دوه څلور اته مثبت یو نهه نو د متحول پر ځای مو یو حقیقي عدد وضع کړو یو حقیقي عدد لاسته راغلو همدا حقیقي عدد د پولینوم د قیمت په نامه یادیږي دا د تېرې ورځې درس و د نن ورځې درس عبارت د پولینوم لی ثابت حد او د پولینوم لی ضریب پیدا کولو څخه ده موږ د پولینوم عمومي شکل په دې ډول زده کړی و چې پی ایکس پولینوم مساوي کېږي ای این ضرب ایکس په توان د این مثبت ای این مثبت ای این منفي یو ضرب ایکس په توان د این منفي یو مثبت همداسې تکراري وي ای یو ایکس مثبت ای صفر پورې که چیرې وغواړو په دې پولینوم کې ثابت حد پیدا کو نو ثابت حد د دې پولینوم مساوي لی ای صفر سره ده مساوي لی ای صفر سره ده یعنی په دې ډول دقت وکړئ ثابت حد مساوي لی ای صفر سره ده نو د ای صفر پیدا کولو دپاره په هر حد کې متحول شتون لري متحول پر ځای باید صفر وضع کړلی شي تر څو یوازې ای صفر لاسته راشي یعنی د متحول پر ځای باندې باید صفر وضع کړلی شي په دې ډول دقت وکړئ پی صفر به مساوي شي پی صفر به مساوي شي ای این ضرب صفر په توان د این مثبت ای این منفي یو ضرب صفر په توان د این منفي یو مثبت همداسې که چیرې تکراري وي ای یو ضرب صفر مثبت ای صفر نو کله چې صفر په توان د هر عدد شي له صفر سره مساوي کېږي که صفر له کوم عدد سره ضرب کړلی شي هم له صفر سره مساوي کېږي نو په دې ډول هر حد مساوي کېږي له صفر سره یوازې ای صفر باقي پاتې کېږي نو موږ وایو چې د پی صفر پولینوم ثابت حد مساوي کېږي ای صفر یعنی د ثابت حد د پیدا کولو دپاره د متحول پر ځای باندې صفر وضع کوو که چیرې وغواړو د یو پولینوم د ضریبونو مجموعه پیدا کو نو په دې ډول پیدا کوو دقت وکړئ که چیرې ولیکو یو پولینوم عمومي شکل یعنی پی ایکس ای این ضرب ایکس په توان د این مثبت ای این منفي یو ضرب ایکس په توان د این منفي یو مثبت همداسې تکراري وي ای یو ضرب ایکس مثبت ای صفر په دې پولینوم کې ضریبونه عبارت له ای این منفي یو ای یو او ای صفر څخه عبارت دي
نو د دې قیمتونو پیدا کولو دپاره باید د متحول پر ځای باندې یا وضع کړلی شي. یعنی په دې ډول د ضریبونو پیدا کولو دپاره د متحول پر ځای باندې یا وضع کړلی شي. ځکه که چیرې د متحول پر ځای باندې یا وضع کو یو په توان د هر عدد یو کېږي یو ضرب هر عدد مساوي کېږي هماغه عدد. یعنی په دې ډول دقت وکړئ پی یو په مساوي شي ان ضرب یو په توان د ان مثبت ان منفي یو ضرب یو په توان د ان منفي یو مثبت همداسې تکراري وشي یو ضرب یو مثبت صفر. نو یو په توان د ان یو کېږي یو ضرب ان سره مساوي کېږي. لومړی حد ان شو. دویم حد یو په توان د ان منفي یو کېږي یو ضرب ان منفي یو بیا هم مساوي کېږي ان منفي یو. په همدې ډول یو ضرب یو کېږي صفر په خپل حال. نو وایو چې د پولینوم د ضریبونو مجموعه مساوي ده ان مثبت ان منفي یو مثبت یو مثبت صفر. په دې ډول کولی شو د پولینوم د ضریبونو مجموعه پیدا کو. په دې ډول کولی شو د پولینوم د ضریبونو مجموعه پیدا کو. که چیرې وغواړو د پولینوم ثابت حد پیدا کو پر ځای د متحول صفر وضع کوو. که چیرې وغواړو د ضریبونو مجموعه پیدا کو د متحول پر ځای باندې یو عدد وضع کوو. مسایلو ته راځو. په مسایلو کې په بشپړ ډول په مفهوم باندې پوهیږئ. مسایلو ته دقت وکړئ. مسایل په دې ډول د دقت وکړئ. لومړی پی ایکس پولینوم راکړ د ایکس مربع منفي 3x مثبت 2 وایي همې ثابت حد پیدا کوي او همې د ضریبونو مجموعه پیدا کوي. موږ زده کړل چې د ثابت حد پیدا کولو دپاره د متحول پر ځای باندې صفر وضع کوو او د ضریبونو مجموعې دپاره د متحول پر ځای باندې یو وضع کوو. نو دقت وکړئ ثابت حد په دې ډول پیدا کوو. پی ایکس د ایکس پر ځای به صفر وضع کوو لکه څه ډول چې لیکل شوی ده. نو پی صفر به مساوي شي پی صفر به مساوي شي لی د ایکس پر ځای چې ایکس یو متحول ده صفر لیکو منفي 3 ضرب صفر مثبت 2. پی صفر پولینوم به مساوي شي پی صفر پولینوم به مساوي شي صفر په توان د هر عدد له صفر سره مساوي کېږي. صفر په توان د هر عدد مساوي کېږي له صفر سره. صفر ضرب هر عدد مساوي کېږي له صفر سره. نو ثابت حد یا عدد مساوي ده له 2 سره. ثابت عدد په دې ډول پیدا کوو. که چیرې غواړو د ضریبونو مجموعه پیدا کو د همدغې پولینوم د ضریبونو مجموعه په دې ډول پیدا کوو. دقت وکړئ د متحول پر ځای باندې یا وضع کوو. یعنی پی یو به مساوي شي یو مربع منفي 2 ضرب یو مثبت 2. نو پی یو قیمت یا د ضریبونو مجموعه به مساوي شي یو منفي یو کچیرې مربع کې یو سره مساوي کېږي یو کچیرې 2 سره ضرب کړي 2 سره مساوي کېږي مثبت 2. 2 به له 2 سره د منځه لاړ شي د ضریبونو مجموعه به مساوي شي له یو سره. په دې ډول کولی شو د ضریبونو مجموعه او ثابت حد پیدا کو. دویم سوال ته دقت وکړئ. په دویم سوال کې ویل شوي دي که چیرې ایکس منفي 2 کول په توان د 10 وي د ضرب حالت کې 2 ایکس منفي 1 کول په توان د 200 وي. نو وایي تاسو د ضریبونو مجموعه پیدا کړئ. د ضریبونو مجموعې پیدا کولو دپاره د متحول پر ځای باندې یا وضع کوو په دې ډول
نو پی یو به مساوي شي یو منفي دوه کل په توان د لس ضرب دوه ضرب یو دوه ضرب یو منفي یو کل په توان د 200 نو پی یو به مساوي شي پی یو به مساوي شي یو منفي دوه منفي یو سره مساوي کیږي او منفي یو په توان د جب عدد مساوي کیږي لی مثبت یو سره یعنی مثبت یو ضرب یو ضرب دوه دوه کیږي دوه منفي یو لیو سره مساوي کیږي یو په توان د 200 بیا هم مساوي کیږي لیو سره یو ضرب یو مساوي کیږي لیو سره نو په دې ډول د ضریبونو مجموعه پیدا کولای شو یعنی د ضریبونو مجموعه مساوي کیږي لیو سره دریم سوال ته دقت وکړئ په دریم سوال کې ویل شوی دی که چیرې پی ایکس پولینوم مساوي کا ایکس مکعب منفي ایکس مربع مثبت 3x منفي وي وای تاسو ثابت حد پیدا کړئ د ثابت حد پیدا کولو لپاره د متحول پر ځای باندې باید صفر وضع کو یعنی پی صفر بو مساوي شي کا ضرب ایکس مکعب د ایکس پر ځای باندې صفر لیکو منفي ایکس مربع د ایکس پر ځای باندې بیا هم متحول د متحول پر ځای باندې بیا هم صفر لیکو مثبت 3x 3 ضرب صفر منفي یو نو پی صفر بو مساوي شي لی صفر په توان د هر عدد صفر کې صفر ضرب عدد مساوي کیږي لی صفر سره یعنی لومړی حدی مساوي شو لی صفر سره صفر په توان د 2 هم لی صفر سره مساوي کیږي صفر ضرب عدد هم لی صفر سره مساوي کیږي نو ثابت حد مساوي کیږي لی منفي یو سره په دې ډول کولای شو ثابت حدی پیدا کړو څلورم سوال ته دقت وکړئ په څلورم سوال کې ویل شوی دی 9x مربع منفي 5x منفي یو کل په توان د 600 ضرب 2x مکعب منفي یو کل په توان د 19 ضرب x مثبت 2 کل په توان د 4 وای تاسو د ضریبونو مجموعه پیدا کړئ د ضریبونو مجموعه پیدا کولو لپاره د متحول پر ځای باندې یو وضع کوو یعنی په دې ډول و ضرب یو مربع منفي 5 ضرب یو منفي یو کل په توان دی 600 ضرب 2x مکعب 2 ضرب یو په توان د 3 منفي یو کل په توان د 19 ضرب x مثبت 2 د x پر ځای باندې یو لیکو ځکه زموږ څخه د ضریبونو مجموعه اخیستل ده 2 په خپل حال لیکو په توان د 4 دقت وکړئ که چیرې لومړی حدیث ادا کو یو په توان د 2 یو کېږي یو ضرب او سره مساوي کېږي منفي 5 ضرب یو منفي 5 کېږي منفي 5 منفي یو مساوي کېږي لی منفي 6 سره منفي 6 مثبت او مساوي کېږي لی مثبت یو سره یعنی که چیرې د او څخه 6 ته پرېښکو یو باقي پاتې کېږي په توان د 600 ضرب یو په توان د 3 یو کېږي یو ضرب 2 کېږي 2 منفي یو لی یو سره مساوي کېږي یو په توان د 19 سره مساوي کېږي یو په توان د 19 ضرب یو مثبت 2 3 کېږي 3 په توان د 4 سره مساوي کېږي یو په توان د 600 بیا هم مساوي کېږي لی یو سره یو په توان د 19 بیا هم مساوي کېږي لی یو سره ضرب 3 په توان د 4 لی یو اتیا سره مساوي کېږي دا په دې معنا چې 3 4 ځل دی په خپل ځان کې ضرب کړل شوی دی 3 3 9 3 28 ضرب 3 مساوي کېږي لی یو اتیا سره
کچیرې ضرب کو حاصل یو اتیا په لاس باندې راځي نو د دې پولینوم د ضریبونو مجموعه مساوي له یو اتیا سره ده. پنځم سوال ته دقت وکړئ. په پنځم سوال کې ویل شوی دی که چیرې ایچ ایکس پولینوم 2x مکعب مثبت 5x مربع منفي 3x مثبت یو سره مساوي تاسو ثابت حد پیدا کړئ. د ثابت حد د پیدا کولو لپاره د متحول پر ځای باندې صفر وضع کوو، یعنی h صفر به مساوي شي h صفر به مساوي شي 2x مکعب یعنی 2 ضرب صفر په توان د 3 مثبت 15x مربع 15 ضرب x پر ځای د صفر 15 صفر مربع منفي 3 ضرب صفر مثبت یو. په دې ډول یې ساده کولی شو. صفر په توان د 3 صفر کې صفر ضرب عدد له صفر سره مساوي کېږي، یعنی لومړی حد مساوي له صفر سره ده. صفر په توان د 2 صفر کې صفر ضرب عدد بیا هم له صفر سره مساوي کېږي، صفر ضرب عدد بیا هم مساوي کېږي له صفر سره. نو یوازې یو بقي پاتې کېږي. نو ثابت حد دی مساوي لیو سره یا ثابت حد قیمت مساوي کېږي لیو سره. شپږم سوال ته دقت وکړئ. په شپږم سوال کې ویل شوی دی چې mx مربع منفي 2x مثبت یو که چیرې د ضریبونو مجموعه له 13 سره مساوي تاسو د m قیمت پیدا کړئ. د m قیمت د پیدا کولو لپاره باید د متحول پر ځای باندې یو وضع کړو، ځکه د ضریبونو مجموعه یې راکړې ده مساوي له 13 سره ده. نو وایو چې کله د ضریبونو مجموعه مساوي له 13 سره وي، فرض کړئ دا hx fx یا jx یو پولینوم ده. hx پر ځای h یو لیکو، که چیرې p x و p یو مو لیکلو نو دا چې د ضریبونو مجموعه مساوي له 13 سره ده، یعنی لیکو چې m ضرب یو مربع منفي 2 ضرب یو د متحول پر ځای یو وضع کوو مثبت یو مساوي کوو د ضریبونو مجموعه له څو سره مساوي ده له 13 سره، یعنی د px hx یا jx پر ځای باندې چې د ضریبونو مجموعه راکړې ده همدا قیمت لیکو. نو m یو به مساوي شي دقت وکړئ m یو مربع m سره مساوي کېږي منفي 2 ضرب یو 2 کېږي مثبت یو مساوي له 13 سره منفي 2 مثبت یو منفي یو کېږي. کله چې منفي یو د مساواتو نه اړوله مایتهیر کې مثبت کېږي، یعنی مساوي بشي m قیمت 18 مثبت یو له 19 سره مساوي کېږي. دا په دې معنا دقت وکړئ منفي 2 مثبت یو منفي یو کېږي، یو مو د مساواتو نه واړول علامې تغییر وکړو له 13 سره مو یو ځای کو له 19 سره مساوي کېږي. اووم سوال ته دقت وکړئ. په اووم سوال کې د ضریبونو مجموعه وختل ده. د ضریبونو مجموعې د پیدا کولو لپاره د متحول پر ځای باندې یو وضع کوو، د ثابت حد د پیدا کولو لپاره صفر وضع کوو. نو 9x مربع منفي 5x منفي یو کل په توان د 2x مکعب منفي یو دا تکراري ده. اووم سوال ما مخکې کار درته کړی ده، دا سوال تکراری ده. اتم سوال ته دقت وکړئ. په اتم سوال کې لیکل شوی دی که چیرې f(x) مساوي 2x مکعب مثبت 15x مربع منفي 3x مثبت یوي، وایي تاسو ثابت حد پیدا کړئ. د ثابت حد د پیدا کولو لپاره د متحول پر ځای باندې صفر وضع کوو. نو p صفر به مساوي شي 2 ضرب صفر په توان د 3 2 ضرب صفر په توان د 3 مثبت 15 ضرب صفر په توان د 2 منفي 3 ضرب صفر مثبت یو. د ثابت حد د پیدا کولو لپاره د متحول پر ځای باندې صفر وضع کوو. a پی x پولینوم
2h پولینوم سره مساوي د 2x مکعب مثبت 5x مربع منفي 3x مثبت 1 2x مکعب مثبت 5x مربع منفي 3x مثبت 1 دا یو لی بل سره مساوي دي. موږ مخکې پیدا کړه ده چې لومړی حد هم مساوي لی 0 سره ده، دویم حد هم مساوي لی 0 سره ده، دریم حد هم مساوي لی 0 سره ده. نو د ثابت حد قیمت ثابت حد یا ثابت قیمت مساوي کیږي لی یو سره. کچیرې په دې کې د ضریبونو مجموعه غوښتلې وه، د ضریبونو مجموعه په دې ډول پیدا کوله چې اپ یو مساوي کیږي 2 ضرب یو کول په توان د 3 مثبت 5 ضرب یو کول په توان د 2 منفي 3 ضرب یو مثبت یو. کچیرې ساده کو یو په توان د 3 یو کیږي یو ضرب 2 لی 2 سره مساوي کیږي مثبت 5 ضرب یو په توان د 2 یو کیږي یو ضرب 5 لی 5 سره مساوي کیږي منفي 3 منفي یو ضرب 3 3 کیږي مثبت یو 5 2 او مثبت یو اته کیږي اته منفي 3 مساوي کیږي لی 5 سره. نو د ضریبونو مجموعه په دې ډول پیدا کولای شو. تاسو فکر وکړئ چې په اتم سوال کې د ضریبونو مجموعه غوښتل ده، په پنځم سوال کې ثابت حد غوښتلی ده. انشاءالله چې تاسو به د دې سوالونو په حلولو باندې په بشپړ ډول پوه شوئ او په د پولینوم ثابت حد او د ضریبونو په مجموعې پیدا کولو په مفهوم به هم پوه شوي وای. په دې کې ایک سوال ای پولینوم یعنی دویم سوال دا د لوګر ولایت کانکور پروم پورې مربوط ده. په دې ډول د کانکور سوالونه راځي، تاسو باید سل په سلو کې حل کړئ. بې نهایته اسانه دي، د تیرې ورځې درس پورې مربوط دي. یوازې قیمت ګذري ده. که چېرته د ضریبونو مجموعه غوښتلې پر ځای یو وضع کوئ. که چیرې ثابت حد درڅخه غوښتلی وي نو د متحول پر ځای باندې 0 وضع کوئ. په دې ډول کولی شئ هم ثابت حد او هم د ضریبونو مجموعه پیدا کړئ. د نن ورځې درس په همدې ځای پای ته رسوو. راتلونکی درس د پولینوم د جمع او تفریق عملیې دي. انشاءالله په هغې باندې به هم په تفصیل سره خبرې کوو. په هغې کې ما هم سوالونه راټول کړي دي. په هغې سوالونو باندې به انشاءالله هم کار کوو. همدغه سوالونه تاسو دوباره کار وکئ. یو ځل برنامه کې په دقیق ډول وګورئ، همدغه سوالونه در سره نوټ کړئ، خالی کړئ، جوابونه یې په لاس راوړئ. په کوم سوال کې چې بند پاتې شوی برنامه دوباره وګورئ، څه ډول ما حل کړی ده، په هماغه طریقه لاړ شئ، جواب یې دوباره بیرته لاس ته راوړئ. په دې کې یو سوال چې ما کار درته ونه کو هغه تکراري و. اووم سوال ما په 4م سوال کې درته ساده کړی ده. د نن ورځې درس په همدې ځای پای ته رسوو. تر راتلونکي درس مو په پاک خدای سپارم.